بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الجهاد معظ إلى يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله للحروب رجالا
خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وسريد. درود شریف وائے. عزیزانو د دوابے مشرانو کشرانو خصوصا نوجوانان ورونو د ډیرو بیانونو د وجنا زما صحت او آواز تقریر د پارا فٹ او برابر نه ده. او چې ما د دې کلي د نوجوانانو او د دې کلي د موحدینو شوق او جذبه ولیدا، نو د دې شوق او د جذبې په وجه باندې د جهاد فی سبیل الله په باره کې یو څو خبرې عرض کول غواړم. عزیزانو، جهاد لکه کم په اصطلاح د فقهاو او د محدثینو کې یو مخصوص فعل تا چې هغه د اعلاء کلمت الله لپاره کیږي، هغه ته ویلی شي. اصل خو د جهاد لغوي معنا ډېر خلک دا کوي چې جهاد نفس د جهد نه وتلی او کوشش کولی کیږي. په دې دور د فتنو او د شرک او د بدعت په دې دور کې د جهاد مفهوم دنیا پرست خلقو ډېر زیات شرمولی دی. کراچۍ او د دې په شان لویو لویو شهرونو کې که تاسو لیدلي وي، لویو لویو بینرې به یې لګولي او ورباندې لیکلي به وي مچھر کے ساتھ جہاد. د مچھرو د مړکولو دپاره یوه دوایي او یو لوګی غوندې استعمالیږي، نو هغوی دنیا پرست ذهن مطابق د هغوی خیال دا دی چې د مچھرو وجل دا هم یو جهاد دی. لیکن فقها او محدثین د امت په دې خبره باندې متفق او متحد دي چې جهاد ویل کېږي بذل الجهد فی قتال المشرکین. د خپل قوت د خپل طاقت استعمال د مشرکانو د کافرانو په قتلولو او وجلو کې، یعنی خپل طاقت د کفارو په قتلولو کې استعمالولو ته جهاد ویلی شي. دا یو دومره پاک مفهوم دی او جهاد په حقیقت کې خدا د وینې تویول دي. په حقیقت کې خدا سړی چې سترګو سره ورته ګوري، نو د بعض خلکو ذهنونه دې طرف ته ځي چې دا خو یو شر او فساد دی. لیکن قانون دا دی چې کم یو کار د اعلاء کلمت الله لپاره کیږي، د انسان وینې تویول اگر چې ډېره زیاته ګناه ده، او قرآن د امن و امان دپاره ډېر اصول وضع کړي، لیکن دا امن و امان تر هغه وخته پورې محدود دی چې کم وخته پورې د الله جل جلاله د حدودو او د پولو نه تجاوز نه وي کړی شوی. د الله ذات سره شریک څوک نه پیدا کوي، هغه وخته پورې امن و امان دی. که چېرې چا د الله حدودو د الله پولي کراس کړي، چا د رب العالمین په وحدانیت کې رخنه واچوله، چا پروی زمین کے رب العالمین سر شریک پیدا کر، چا پروی زمین کی دیو اللہ نہ سوا بل چالا
हाजत रवाओ मुश्किल कुशा हुए। अल्लाह जल्ल जलालुहु ऐलान करे दे कुरान करीम के, वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि हत्ता ला तकून फितना। उस वक्त तक लड़ो कायनात के अंदर, उस वक्त तक जिहाद करो जब तक के शिर्क खत्म ना हो। कि तरसो पूरे रब्बुल आलमीन ना अलावा बलचाल आवाज की, तरसो पूरे चे रब्बुल आलमीन खुदाई वहदानियत क्या तस्लीम करे न देनो अल्लाह फरमाई नु ब्या का सुध अल्लाह पलार की जिहाद कवई। जिहाद यो दुमरा पाक शहर हो, दुमरा अजीब शहर कि तरफो पूरे द जिहाद हुकुम नौरा गले। मक्का मुकर्रमा के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर ज्यादा कमजोर है जिंदगी तेरा वाला। सहाबाए किराम तादाद के देर ज्यादा कमू, तादाद कमो, मुसलमान तादाद की कमजोरी, कुव्वत हम कमो, इस्तेदाद हम कमो। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ददी कलिमे द तौहीद आवाज वर्त कौलु सुकूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। वाए निस्ता लायक द इबादत, निस्ता द नजर नियाज लायक, निस्ता हाजत रवा, निस्ता मुश्किल कुशा इल्लल्लाह मगई की वल्लाह। दे मसले बाने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियार लस्काला तवज्जो वर करे वा दियार लस्काला मसला अहम वा जते वर बांधी दुमरा ज्यादा तवज्जो करे। लेकिन कला की मुशरिकीन मक्का ढेर ज्यादा तजावुज को मुसलमानान द तौहीद पर गुनाह बांधे रहुनी वल, मुसलमानान मोहिदीन पस करवटो बांधे समलवल, मुसलमानान मोहिदीन पगर मोड़े गो बांधे समलवल हो जाए वर्ता हुए कि ताशद यो अल्लाह आवाज द करे दे दा प्रेदा, ताशद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमा वेले दा प्रेदा। अबू वर्ता हुए सिदा मंग पे खुदे निशु मंग बदर मर्ग सात पूरी दावायु छे अल्लाह अहद, अल्लाह इकियो दे शरीक न लरी। तर मर्ग सात पूरे बजमंग दगा कलेमा पर जबान बांधी मुख्तलिफ मसाइब तकालीफ शदाइद अबू जहल और दागो औलाद और दागो कंपनी सुमर से दागो मुत्तफिकीन और मुत्तहिदीन अबू तो मुसलमानों बांधे कम तकलीफ से तेरे न कहो। मुसलमान डेर जात मजबूर शू गोरा दावा जनवा कि मुसलमानों ईमान न हो छोड़ कि सी चाला दास हो गई कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द मलगरो ईमान ला जोड़ लो और ज़के वर्तदा दियार लस्काला द तौहीद कलेमा वेला ईमान जोड़वलो ना ना द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द सोहबत मलना अंबिया को 1,24,000 कम उबीश की हो कम आदेश बवाए गोरा कम उबीश बजकवाई की सही तादाद चाला 1,24,000 मशहूर कौल दे नूर द दुनी मुला को कौल हमस्ता तो सहाबा किराम तकरीबन 1,44,000 कम उबीश थी। दो टोलो पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा कामिल मीना व कनवा कुरान दी कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वान। यो सहाबी चरता 12 रबीउल अव्वल के जलसा करे जलूसे वाह ईमान जोड़ना नागा सड़े डेरे लोहे गलत फहमे के प्रोते ना ईमान जोड़ो लेकिन रब्बुल आलमीन द तरफ न ला हुकुम द जिहाद न हो रागले द जिहाद हुकुम से न हो रागले न जिहाद न शिकर अल्लाह दा हुकुम द जिहाद वली मुअखर करे हो दा अल्लाह हकीम और अल्लाह हाकिम दे दा दहागो द खपल कुदरत तकाजा दा सोच दी खबरे तपोसो निशी कवले कि ता दावले रुख्तु करे ता द सहार द्वारा का कवले फर्ज करी दी सलोर दे वले दी फर्ज करी सो कवले शी दा अल्लाह पलियो का। बहरहाल मुसलमानान देर जात तंशवल दुई हब शाता हिजरत वतन ये प्रे खोदो अलतवर पसिन अबू जहल और दहाग कंपने वाला और पसे हल तलाड़ल शरारत जोड़ कर
حل تداوی شرارت ہونے چلے گا. بالآخر دا اللہ جل جلالہ دے طرف نہ ورتا حکم وشو چې تاسو وطن پرې مدینے منورے تلاړل. سردار دو کونین صلی اللہ علیہ وسلم ابائی وطن دا رب العالمین کور چاگا بیت اللہ یاد دو مکہ مکرمہ چی حضرت ابراہیم علیہ السلام دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جد امجدو آگا جوڑا کر مکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خودام دا مظالم دا وجنام سردار دو کونین صلی اللہ علیہ وسلم بولارو اور صحابہ کرام بابو جہل رانولیو اور تدابعی چھے سمیات دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پریدام دانوی دین و نوی مسئلہ پریدا قالا وہ سمتیم شرے گورا رجوع کام. حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل رانولی دی دریوارام او پدی سنگلا خزم قدم کے باندے ما شمانو لور کلی دی پلاس کی خوکی والا رسو چولی دی چی دمکے پسنگلا خزم کا باندے راکا گئی او کشرا کسی کے دمراہ دا پورے آگا کشورا کشکل پر ازمکاو پر لارو کسو باندے چملے مبارکی نداغوی غخلارے ہڈو کی پکے سرگن شل. بالآخر دمرہ را کاغل کہ دملے آڈو کی ماتشل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر زیاد پریشان ہو. وسیع نرسے دا ولی مختار کل سوک دے عالم الغیب سوک دے آواز اور دل والا سوک دے حاجت روا سوک دے مشکل کشا سوک دے پھر حاجتن پر رکول والا سوک دے تکلیفن لرکول والا سوک دے تکلیفن راوتل والا سوک دے بیمارے ورکول لرکول والا سوک دے اولاد ورکول والا سوک دے صرف رب العالمین دے چاگا دا خیر دا شر مالک دے آغنا علاوہ ہیچ ولی و ہیچ نبی اختیار دا خیر و دا شر نہیں، اختیار دا خیر و دا شر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ درے والا کو وینو کے لپت پراتگی ریگستانی زمکہ دا اور وینو مبارک سر ایک تو لڑلی دی سردار دو کونین صلی اللہ علیہ وسلم وربانے ادرے دو. ابو جہل و داغ لخکر دیری سزا ورکولی دو جن سڑے سے ورتوئی چھے اے سمیہ اے یاسر واللہ کزتا سو پریدما لیکن دے زیاد سڑی شیویو چھے منگ دمو کو بیا بدر سزا در کو. دو کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے دوی پوینو کی لکفت پراتگی سردار دو کونین صلی اللہ علیہ وسلم اخفل معاشو کے و محبوبان وینی چاچو کلمہ توحید ویلوا سردار دو کونین صلی اللہ علیہ وسلم و سردی رضیات مینا دا پیغمبر علیہ السلام دا بے کسے اور دا قسم پرسے پا دور کے چکم خلق ملگریو باغوی باندے دا منافقت یا پاغوی باندے دبلوی لالت شعبہ کے دلیشی اگر کسی اگان دا صحابہ کرام متعلق اور زمن دا خلفاء راشدین متعلق ہوئی کہ اغوی دا لالت دستیوا دا سیسی دستیوا لالت دستی دا ہر چاہ کے دلیشی کہ سوک دا قوت اور طاقت کو وقت مل گئی. صحابہ کرام دا پیغمبر علیہ السلام کم وقت مل گریو دا تکلیف پا وقت پیغمبر علیہ السلام والار دے سترگی اچھا تکڑے عاشقان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے نظر و لگے دو وہی چو گرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والار دے زمن تکلیف لار ختم شو
بلاگانی چور چور دی ماتے ماتی دی وینے تے نہ بہیگی انتظار دے چا ابو جہل و دا ملگری بوس بیا راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دخلاص دلو دخلاص ولو وفنو اور توئی چی یا آل یاسر موعدکم الجنہ یا آل یاسر موعدکم الجنہ اے دا یاسر خاندانا زتاسو لزیر دا جنت در کومام خبر میں دا کولا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا ملگرو باندے دا اللہ دا توحید پرستارو باندے دا سے داسی ظلمنا کے دل یو صحابی فرمائی کہ گرم اگس کروٹے را لبلے کے ہوتے بلے دو او بیائے مانا کپڑے ہوئے او ماتے ہوئی چھے داور ہو گورا چھے ترسو پوہے تدا کلمہ وائے چھے لا الہ الا اللہ ترسو پورے چتا زمین پیر خانی نوی منلی چی ترسو پورے تا زمین آستانی نوی منلی چی ترسو پورے تا زمین لا تو مناتو عزاو حبل نوی منلی تر حق وقت پوری یاد ساتا تابا بربند پدیس کروتو باندے سملاو مام آغا ورطوئی چی ما یوزل ما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر بیعت کرے ما پا اسلام و پا توحید باندے بیعت کرے واللہ کا زدہ کلمہ پر خودے شمان دی کلمہ پر خودلو تجھو وہی پس گرم وغت کروٹو باندے سملا ولم اور بیا بیان کئی کہ زماد پا خودے باندے قسمی آگا گرم اس کروٹے زمادم لے دا چربے پا آگا وازو باندے مریشوے تردی حد پوئے مظالم پا صحابہ کرامو کے دل اللہ جل جلالہ حکم مبارک راو لے گو دا قدرت تقاضا اللہ جل جلالہ فرمائی کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ اللہ فرمائی وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم رب العالمین کے راستے میں جہاد نہیں کرتے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تام دا مدینی منوری پزمکہ باندے دا جہاد حکم وشو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا رسول آغا پیغمبر کی آغا فخر کئی فرمائی کی بعثت بالسیف مجھے رب العالمین نے تلوار دے کر بھیجا ہے زدا سے پیغمبر اما سے مات رب العالمین کی پلاس کرا کرے رام سردار دو کونین صلی اللہ علیہ وسلم عادت مبارک داو چی طلب خطبہ فرمائلا لاس مبارک کے بھئی تورا واسی سے ویو لاس کے مسلمانانو تد جہاد اعلانو شو پیغمبر علیہ السلام آگا شخصیت تے پخپل نفس نفیس باندے والار دے مسلمانو نا دے چندے مطالبہ کئی دے جہاد دا پارا پیغمبر علیہ السلام چندے ہم غفتی دی سشے غفتی دی دے جہاد دا پارا پیغمبر علیہ السلام سشے غفتی دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطالبہ اکرام کہ مسلمان نے ہتی دی لاس کی قوت نشتا ننخ مسلمانان باوجود دا قدرت باوجود دا طاقت وہی چمنگا کمزوری پاکستان دا کمزورے اظہار کئی دسجی اظہار کئی علکاش اتکال استادا بہانوا چمن سر اتنی طاقت نشتا سسے نشتا کلچی اتنی طاقت در کر پیدا سے وقت دسجی بانے گورے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانو کو مسلمانان سر اتری نشتا ڈھال نشتا زغری نشتا ادشی نشتا گورا مسلمانانو چاندر آوڑی دا اللہ پلا کے انفاق فی سبیل اللہ کئی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ ما پخپل زڑکے ہوئے چیز بنند ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نا نمبر یوسم ویلارم کور کے میں ٹول سامان پا مینز باندی نیم کو جہاد دمرا اہم فریدہ دا کہ پکور کی دو جامون دیونو یو جام
बचोल प्रीदी और यो जामरा और बासी खरसइए और अल्लाह लार के पे जिहाद के उमर फारूक फरमाई मानी समान दो को रावड़ो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रागे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तपोस का ए उमर क्या लाए हो, ए उमर क्या लाए हो। या रसूल अल्लाह नीम समान में कोरता प्रेखरे नीम समान में अल्लाह पलार के कुर्बान करे। वही अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तपोसो कचे अबा बकरा सदिरा उड़ी दी अल्लाह लार के अगर तो या रसूल अल्लाह सिच जमाकूर की वार से मेरा उड़ी दी ये वालूद मोहम्मद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये वालूदागा फरमाई अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो सामान रागुन को बुझियानो लहवा चवलो यो दीवार बांधे लाश सोलई माते तपोसु के बाबा जाना तप दीवार बांधे दा लाश नवले सोलई अगर तवई की वो बचिया ये वास्तव में पदे दीवार के टुम्बले वा नंद अल्लाह पलार के जिहाद दे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंगनद चंदे ऐलान करे मंगनद चंदे मुतालबा करे राम जबान गौरम की अल्लाह पलार की जिहाद कीगी और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पकोर के देवादे गंडल उस्तन पाती थी अगस्त में मरवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतालबा दे चंदे करे राम जन्न गारम के जमाकोर पर दीवार के देवा द गंडल उस्तन पाती सी आगा हम जद अल्लाह पलार के कुर्बान ओ माम साहबा किराम तुमरा कुर्बानी दे जिहाद पार कवा और कल के जिहाद हुक्म रागे आगा मुसलमान कि मक्के मुकर्रमा के द मजलूमियत जिंदगी तेरा वाला आगा मुसलमान कि द मक्के पहाड़ की तुमरा मजलूम जिंदगी तेरा वाला कि सरदार दो कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मक्के पर द खपल निक जुर्सी कोर के द अल्लाह जल्ल जलालुहु मूस के हुक्म द अल्लाह वाला पर सरगन दबान ने छो करे और चाबे से ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमा वेलेवा आगा खल्क तबा आगा मजालिम और आगा सजागाने मिलावे दे कि नने किताबुन की सोक पढ़ावई नो दागुई इख्तदा से उदरी लेकिन कल के जिहाद हुक्म रागे और मुसलमानों तुरी तलाश को ब्याद बदर पर मैदान बांधी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेरो कमु कसानो सरा डेरो कमु कसानो सराम कसान डेर कमु सिशेऊ डेर कम कसानो बल तरफ के कुफारो सरा डेर तादाद हो लेकिन मुसलमानों सरा कल की मानी कुवत मौजूद हो अगुई की अल्लाह तचगवाला सिर्फ दायरे चला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ बेदावे चला इलाहा इल्लल्लाह दी आवाज के देर लोग कुवत से शेरे तकी मंगुम दावाई की तू अल्लाह है ला इलाहा इल्लल्लाह तू अल्लाह है ला इलाहा इल्लल्लाह तू ही मौला है ला इलाहा इल्लल्लाह तू ही माबूद है ला इलाहा इल्लल्लाह तू ही मसजूद है ला इलाहा इल्लल्लाह तू अल्लामुल गुयूब है ला इलाहा इल्लल्लाह तू का
اسلحے نہ لے خلق دے طرف نہ نہت مسلمانان یو سو پشمار تری او یو سو اسکے نور حس نہ لڑی اور چاہ لکے راغستی چاہ ڈنگے راغستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تا لا سننی ولی چاہتے نیولی سو کی وئی تھی المدد یا امریکہ سو کی وئی تھی المدد یا امریکہ میں شب ذلیل و خواروی سو کی مدد دامرے کے نغواری خوار و ذلیل سو کی مدد دامرے کے نغواری سو کی مدد غیر اللہ نغواری سو کی مدد روس نغواری سو کی مدد جرمنی و جاپان نغواری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بدر کا میدان کے دا سنت خود لی کہ لگ مسلمانان دیر کافران بے اسلحے مسلمانان و دا اسلحے نلیس کفار رب العالمین کو حضور کی لاسنا پورتا کری وہی چی الہ العالمین یا اللہ کا دے لگ تلی سرطا مددونکو یا اللہ کا دے لگ تلی سرطا مددونکو یا اللہ پروی زمین باندے وستاد نما غسلو والا حصو پاتے نشی منگم داوئی سی الہ العالمین کچری دا یو موٹے افغانستان سرطا مددونکو یا اللہ کدے یو موٹے افغانستان سرطا مددونکو یا اللہ نو بل سوک دا مدد کولو والا منگ دا امریکے نا مدد منگ دا مشرف نا مدد منگ دا جاپان و روس نا مدد منگ دا غیر اللہ نا مدد منگ صرف دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پرستاریو من صرف دا کلمہ ویلے مسلمانانو سے کلا آغت تو اللہ کے قود بدر پا میدان کے ولار دی رب العالمین نے سوالوں کو بیاد کفاروں پا سکونوں کے ورنن وطل نو پا ایمان وائے تاریخ نو پڑھاو کرے بیا میدان چاہ گٹلے ہو دسیشی پتاقتے گٹلے ہو لا الہ الا اللہ پتاقت باندے گٹلے ہو بیا ہے مسلمانان کلا خود مکی مکرمین روانو دیر زیاد غمجن و پریشانو اور دا مکی مکرمی دیوانو دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوی اوسترگن روح کی بہیگی ورطوئی چھے اے مکی زماد پر رب العالمین باندے قسمی تا زماد پلارو دا نکا جوڑ کرے سوے جائے تا زماد رب العالمین کورے تا زماد مسجود زماد معبود حقیقی کورے واللہ تا زماتا نظر کی گی لیکن ظالمان میں نپری گی زما گناہ دادا چھ زوائم چھ لا الہ الا اللہ ما پدی جرم باندتا نشڑی شاعر ویدی کا وطن خوگ نوے وطن پس بچا نجڑل کا وطن خوگ نوے وطن پس بچا نجڑل پچگو چگو با محمد مصطفیٰ نجڑل سردار دو کونین صلی اللہ علیہ وسلم سرد اخپل صحابہ کرامو دیر زیاد مجبور و غمجن اخپل مکین روانو لیکن کلا چید جہاد حکم راگ جہاد کو میدان کے صحابہ کرام مدر دل اور دا سے شوق سا جہاد ہو تو یو صحابی لاکھ کی دیر دیر ورز ہو گئے خوراکے نوے کرے گرد جہاد دا پار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سورج پل پخپل اللہ سے مبارک و باندے وحلے ریم کئی پخپل اللہ سے مبارک و باندے وحلے رام دا خوراک دا پارا اسلو نور صحابہ کرام خلا پریدام واللہ کے سردار دو کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخپل خیٹ مبارک پسکانی تڑلیو دا جہاد دا پارا جہاد تو میرا اہم فریضہ دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا چھ دا جہاد دا پارا غزوہ خندق دا پارا خندق کنستلو تو پیغمبر علیہ السلام سارا دخل عمل کرو صحابہ کرامو سارا منزو قضا کرے ہو سشے قضا کرے ہو بلکہ یوں منزنا پیغمبر علیہ السلام سارا دا صحابہ کرامو دا جہاد مہم دا پارا سو منزنا دا یاد ساتے سو منزنے پزور وائے سو منزنے جہاد گمراہ ہم فریضہ کل جاگا جہاد راگے صحابہ کرامو کی دمرہ جاتا جذبہ دام سورج وگے دے صحابی یو خشد خجرو ورطا ملاو دام یہ یاد خلی
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته مخور واړو ورته وی یا رسول الله اے زمن قائدہ تا نه تپوس کوم زکه د الله په لار کې جهاد وکمام او زکه شهید شمال دا وای چې ما ته بیا سم ملاویږي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لوی قائد دے د تمام کائنات لوی نبی دے د تمام کائنات دیر لوی شخصیت ہے اگر ورته وی چې زما امتی اے مجاہدہ سپاہی کچره د الله په لار کې د جهاد وکړو د الله د یووالي لپاره ستا سر قلم چې استادینه تو اشوام رب العالمین د تعالی د دې په بدله کې جنت درکړي محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک نام لا جملہ ختم شوی نو آگا ورطوئی چی آ رسول اللہ مالب اللہ جنت را کئی نا بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمائل کہ زمان امتی کچریت دا اللہ پلار کے جہادو کے اور پدیلار دا اللہ کی شہید چنو رب العالمین بطالہ پلا خاندہ نصیب کی پروردگار عالم بطالہ مسکراحت و خاندہ باندے ملائی اگر تو یا رسول اللہ مالا با اللہ طرف نہ مسکراہٹ و خندہ ملاویگی پیغمبر ورطا فرمائی چی آؤ وی اگر دا تجرو اگر خوشے گزار کا ورطا وی چی دا زماؤ دا جنت پا مابین کے ہائے لڑام زدا سے خوراک نکوم چی دا خوراک پا وجہ باندے زد جنت نہ پاتے کے گمام اور تورے رواغت دا کفارو پا سفنو کے ورنہ نواتے حق وقت پوری دا بعد پشانو جنگی دا چی ترسو پوری دا شہادت نصیب شینو دا سے اللہ جل جلالہ اگوی تا جذبہ نصیب کرے ہوا او گورا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اخپلی بی بی سراش پہ باندے پروتے دشوادے غالباً اولا شپیوا شپی تیرہ کا سہار سوخ کے پاس دلے غسل کئی آواز اسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جہاد اعلان کرے نن دا جہاد اعلان شے دے علماء کرام دا فتور کرے رام کہ کل امریکی پا افغانستان باندے حملہ اکرام نو جہاد پا تمام مسلمانانو باندے فرض عین دے چاہ باندے تسنا مسلم کی مسلمانان دی ٹول پاکستان جماعتنا گورام ہر منز پا وقت کی دا چائے خروت کمیں نشتام دا روٹ اخلاص کو کمیں نشتام کچرے دسترخوان دے برابر کو اللہ کے لس ورز بپی تیری گی تعداد بھائی مسلمان ختم نشی جماعتوں کی سمر دیر سفنوں کے ولائی دا صف کی چکن سڑے ادلی گی دا خیال دارے چھ زگورا مسلمان امام زد اللہ پیوالی باند زان قربان امام داوئی کا نوائی لیکن نند جہاد موقع آگلے رام نن ہو گورا دا مسلمانانوں میں دا خیندے کشمیر کے مظلومی دی آگا مسلمانان کہ دیوی زمانہ پا آواز باندے محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کمزین رواخلہ تر ملتانہ پورے اللہ کہے فتح کرے وام دے چاپ آواز دیوی جنے پا آواز باندے دے چاپ آواز نند زرگو خیان دے پا کشمیر کے ہو گورا دورو رو دا پلار پا مخی رو پلاری ہو تڑی پستن پورو بیاور توئی کے تور تا گورام زبستا پا مخکستا خورو لو سر بدکاری کومام اگر تا گوئی کاغت استرگی پٹی کی نو خنجر ور پسر واقعی دسترگی تو ہوئے چسترگی بور تا گڑائی نند زرگونو میاندو بے حرمتی کی گی لیکن مسلمانانو واچی نشتا زرگونو مسلمانان موجود دی لیکن دا زرگونو خیاندو بے حرمتی کی گی یو مجاہدو یو محمد بن قاسم یو صلاح الدین ایوبی اللہ نے پیدا کی نن افغانستان کے اسامہ بن لادن ہیچ گناہ مدہ کرے ہیچ ظلم نہ کرے صرف تمرا کار دے چاہا مسلمانان چھ جہاد مفہوم کے نہ ارسوے ہو حق مسلمانان چھ جہاد نہ غافل شیو اسامہ بن لادن اور زمان استاد محترم حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی مدذلہ علی داد ودا سے شخصیات کی چھ تمام دنیا کی جہاد دوبارہ جوندے کو
نن امریکې په خپل ملک خپل یو سازش سره خپل بلډینګونه تباه کړل. دا د خود ساخته یو سازش و. په هغه ورځ باندې 4000 اسرائیل 4000 یهودیان په دې بلډینګ کې چې چا کار کول هغه 4000 کسان غیر حاضر وو. څومره غیر حاضر وو؟ تعالی په افغانستان کې په چیودو کې او په غارونو کې اسامه بن لادن په نظر راځي او تا سره خوا کې ستا د غیږ کې ستا لاس کې خپل یهودیان چې 4000 غیر حاضر وو په هغه ورځ باندې یو پکې نه مردار شوی، تعالی هغه په نظر نه درځي. سازش ته څه شوی؟ د افغانستان د حملې دا منصوبه نن نه 2 میاشتې مخکې جوړه شوې وه. اسامه بن لادن یا دهشتګردي دا هسې یو لفاظي او زباني جمع خرڅ دی. اصل هغوی چې جنګ کوي د څه خلاف یې کوي؟ د اسلام خلاف. د څه خلاف؟ په ټول روی زمین باندې اسلامي حکومت کوو کم یو ځای و؟ په زور وایه ټول کائنات کې اسلامی حکومت کوو کم یو و؟ کچری سعودی، قطر، ابوظبی، دوبئی وغیرہ وغیرہ کچری دا اسلامی بادشاہان وای دوی بنند طالبانو نه بایکاټ اعلان کړی په زور وایه د بایکاټ اعلان به کړی. اسلامی ملک په کائنات کې نن موږ ته معلوم شاګه کم دی. دا اسامه بن لادن هڅه یوه بانه ده، دا دهشتګردي هڅه یوه بانه ده. اصل جهاد دوی د اسلام خلاف کوي. په روی زمین باندې اسلامی قانون او اسلامی حکومت امریکې ته برداشت ہو او موږ هم دا اعلان کوو د پاکستان عوام موږ چې د اسلام کلمه ویلې ده موږ دا وایو چې موږ ته هم په روی زمین باندې د اسلام په خاوره باندې د امریکې طاقت موږ ته برداشت ہو. موږ ته د امریکې یو سپاهي هم برداشت ہو. موږ ته د امریکې یو فوجي او یو جهاز په خپل ځمکه باندې برداشت نه دی. موږ ته برداشت انشاءالله که زمونږ د ځمکې نه زمونږ د علاقې نه افغانستان باندې ګلهباري وشوه یا زمونږ حکومت دا غداري وکړه چې د طالبانو کمی وکړو نو موږ خپل قوم خپل ملک مسلمانان به د خپل قوم ګورنمنټ سره به موږ فدایي جنګ کوو. څه به کوو؟ خپل سرونه به قربانوو. لیکن اسامه بن لادن دا د مسلمانانو یو میلمه دی او د جهاد تجدید کړی دی په ملک کې احیاء جهاد کار کړی دی. موږ به د شانه بشانه ملګري وو. څه شی به وو موږ؟ نو خبره مې دا کوله جهاد یو داسې پاک مضمون دی چې کله صحابه کرامو ته اجازت د جهاد وشو هغه مکه مکرمه چې صحابه کرام یې ترې ایستي وو د جهاد او د تورې په طاقت باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه باندې مشرکانو باندې حمله وکړه. هغه مشرکانو نه هغه علاقه واغسته او حدیث مبارک کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نوتل مکہ مکرمہ تام وکانت علیہ امامۃ سوداء دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سر مبارک باندې تور پټکو دا تور لباس کې کوم دے تور دا د سینه خلا د جهاد د سینه خلا من د جماعت اشاعت التوحید و سنت یا څومره اسلامی پارټیو کې چې دا تور کوم علامت په جنډو کې پکې دا د سینه خلا دا د جهاد نښه ده او سپینه چې کومه ده دا د امن نښه ده د سینه خلا. نو هغه مکه مکرمه چې صحابه کرام ترې ایستلي شي خو کله چې هغوی تورې تلاش کړ د الله د وحدانیت د خاطره وجنګېدل مکې مکرمې ته پیغمبر علیه الصلاة وسلام په اوچتو سترګو ننوته که نه؟ هلکه ماله جواب راکوئ په اوچتو سترګو ننوته که نه؟ یو مچ چې داسې تیر شي که نه تاسو ټول ورپسې داسې ګورئ که دا چرته میزایل راشي تاسو به کم ځای کوئ چې دروازه کې څوک راننوځي ټول ورپسې داسې ګورئ چې که امریکا راغله. دا عادت مه کوئ. ګورئ کله چې د الله او د رسول خبره کېږي چې تنبن در باندې راپرېږدي هم قلار منبر طرف ته توجه کوئ. کم طرف ته توجه کوئ؟ ما خبره د حنظله رضی الله تعالی عنہ کوله. حنظله رضی الله تعالی عنہ غوږونو کې आवाज پرېوته چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جهاد اعلان کړی. کپڑے دوباره واغوندې
او غسل یو نکو او تورې راواغستا خپلې بیبي ته وویل چې اے بیبي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جهاد اعلان کړی دی زه جهاد ته ځم. هغه بیبي هم ګوره داسې بیبي نه وه، هغې د توحید په کور کې پرورش شوی و. هغه داسې نه وه چې ورپورې خښه شوه چې وخاونده اوله شپه دې دا خدای دپاره جهاد ته لاړ نه شي مړ به دې راوړي. دا یې ویلي نه هغوی ته به چې دا پته ولګېده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کړی نو بیا سر باندې هغوی تړلي نو. یوه زنانه ده 4 کسانې کور نه تللي دي. حضرت دیناریه رضی الله تعالی عنها لار کې ناسته ده، څوک چې راځي دي نه تپوس کوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه و. هغه ورته وایي چې ومورې ستا زوی پکې شهید شوی دی. دی ورته وایي چې هغه د الله وبخي ماته د پیغمبر حال وایم. بل سره راغی ورته وایي چې محمد رسول الله څنګه و. هغه ورته وایي چې رور دې شهید شوی دی. وایي هغه د الله وبخي ماله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حال وایم. بالاخر 4 وارو خاوند او پلار متعلق ورته وایي چې 4 واره دې شهیدان شوي دي. هغه ورته وایي چې ماله ګورې د محمد رسول الله حال وایم. بیا په منډه منډه لاړه هغه د احد میدان ته. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ولیدو، ورته وایي چې یا رسول الله چې ته ژوند دی نو تمام کائنات ژوند دی. داسې مینه وه، داسې بیبیانې، داسې ښځو ایمان جوړ و. خو ایمان یې جوړ شوی په څه شي باندې و؟ قرآن کریم باندې ایمان جوړ شوی و. کمې زنانه چې قرآن کریم باندې ایمان جوړ کړي، تاسو په دې علاقه کې خو اول د قرآن درسونه کېږي نه، او که بیا درسونه کېږي نو دلته یو 2 5 کسان ورته ناست دي، د زنانو خیال در سره نشته. په دې کورونو کې چې کومې زنانه ناستې دي د یوې زنانه په سر باندې به 4 کسان جهنم ته ځي. 100 کسان به ځي. او دا ګورې زباني د مخرچ نه دی، دا روایت امام قرطبي رحمت الله علیه په تفسیر قرطبي کې نقل کړی دی چې د یوې زنانه په وجه باندې به 4 کسان جهنم ته ځي. چې تا د هر څه فکر کړی و، تا کور کې زنانه ته د قرآن ویلو غم نه و کړی، تا په کلي کې لوډ سپیکر لګېدلی و، او تا سره دومره مال و دولت و چې تا کور کې لوډونه لګوی شول، تا زنانو ته ترجمه نه شوه کوی. د چا تربیت چې په قرآن سره شوی هغه داسې زنانه حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها د احد په میدان کې صحابه کرام تتر بتر شول. دا اعلان وشو چې الا ان محمدا قد قتل. شیطانی آواز و چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید کړی شو. صحابه کرام زړونه کمزوري شول. ولې؟ لوی قائد دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره خو د هغوی ډېره زیاته مینه وه چې دا شهید چې دا به موږ څه کوو. شهید شوی نه و، خو شیطاني آواز و. صحابه کرام تتر بتر شول. صفیه رضی الله تعالی عنها د خیمې یو لوی ډانګې راغستی دی، لار کې ولاړه ده، او هر یو صحابي ته وایي چې واپس شه جنګ میدان ته چېرته تښتې. دا زنانه به کله پیدا کېږي چې کله قرآن کریم ولولي. څه شی ولولي؟ چې تر څو پورې زمونږ زنانو قرآن کریم نه دی لوستی، نو تر هغه وخته پورې که چېرې میدان جنګ راغی نو ستا یوې پښې پورې به لور، ستا ښځه، ستا مور به در پورې کېدی او زوړندې به وي چې بچیه جهاد ته لاړ نه شي. او جهاد هغه شی دی چې مسلمانانو ته عزت ملاو شوی دی، نو په څه شي ملاو دی؟ اعلی کلمت الله دپاره لوی سبب څه شی دی؟ اعلی کلمت الله دپاره لوی سبب څه شی دی؟ په زور وایې. اعلی کلمت الله دپاره لوی سبب څه شی دی؟ د عزت د بچاو دپاره لوی سبب، د ښځو د حفاظت دپاره لوی سبب، د توحید د اوچتولو دپاره لوی سبب، د مسلمانانو عزت بچاولو دپاره لوی سبب. ګوره نن که چېرې مسلمانانو کې د جهاد ماده وي نو مسلمانان به باعزته وي. مسلمانانو په ملک باندې به څوک تېری نشي کوی. افغانستان اسلامي خاوره ده او بیا انقلابي خاوره ده. تاریخ کې پیچا حکومت نه دی کړی چې د پاکستان دا نوجوانان د الله د توحید عالم بلند کی او دا وایي چې الله یو دی او شریک نه لري، مدد به صرف دی چې الله نه غواړو. نو امریکا سپر پاور دی که الله سپر پاور دی؟ امریکا د الله په مخ کې هیڅ شی نه دی. الله به زهر و زبر کی ګورم، او که څوک د جهاد نه تښتي مخ ته لاړئ نو ګوره د جهاد نه مخ اړول
या को सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा नाम पकार दे कि मुसलमानान दारे ना इबरत वाखली मुसलमानान दशाना इबरत वाखली हजरत सफिया रजी अल्लाह قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت نزلت في عذاب القبر أو نزلت في عذاب القبر يقال له من ربك فيقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم برائے ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نا روایت نقل کرے رے ډیر کټ کټ جوړ شي ډیر چنچې او پالشې ولګي لیکن هغه د عیسایانو زوی دی صدر بوش د چا زوی دی هغه د عیسایانو زوی دی هغه یهودي او عیسائی دی دا مسلمان دوستو د دوی په دوستۍ باندې مخطا کېږه او کم خلک چې د جهاد نه مخ اړوي بانی ګوري ځان لا امریکا ډېر لوی سپر پاور دی کله چې پاکستان والا وفد لګیلو افغانستان ته خبرونو کې به تاسو به اورېدلي وای پاکستان والا وفد د دې دپاره تللی کہ اگر طالبان پر یہ خبر پوئی کی کہ امریکہ والوں کے ساتھ کتنی طاقت ہے اور وہ کتنا بڑا حملہ کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں دا امریکی غلامان کی سوکوی ناغا دا امریکی طاقت نہ ڈری گی من دا اللہ بندگانو دی شاہ بندگانو من تا سپر پاور سوک دے دا مدد کولو والا سوک دے امریکی پامنٹ کے دا لو لو حملو دا دمکیو کولو والا دا دمکو کولو والا سوک دے لو لو قوتونو تا شکست ور کولو والا بھارت تا دا شکست ور کولو والا من کے بھارت ہندوستان سر جنگ راگلو پاکستان دا ہندوستان پر وہ شہر کے راضی دمر لوئے ملک ہندوستان لیکن پاکستان تا بڑے شاور کرو اللہ فرمائی تھی گورا داو نے کہ چھتو آئے تھی دا لوئے طاقت منگ ور سر جہاد نشو کولے ابو زبیر قطر او دا سعودی والا وئی چھو منگ طاقت نشتا منگ مسلمانان سر بیکات تے او یا زمن پاکستان کی شکم بیدون خلق دی سسے دی مشرف بلورد پا بیان کی ویلی دی چی یو سو کسان دا کم تعداد والا دینی پرتے والا مخالف کی نو ٹول وی جماعت مشوری تائید کی تو ایمان وائے دا ٹول مسلمانان دل کافر کاری دا ٹول پاکستان کی مسلمان بھی تو کفار مسلمان دا مشرف تائید کولے کی پڑے خبر کی مشرف سوک دے آغا سڑے دے کہ آغا جنگ کا شاعرہ ولی رام کم ملکونو سے جنگ تا شاعرہ ولی را اللہ فرمائی ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير اللہ فرمائی سوک د جہاد پہ وقت کے ساواڑی کفار تام سوک د جہاد پہ وقت کے ساواڑی کفار طرف تام مخت نواڑی پشا باندے و تختی یو خواہ مسلمان دے کچرے دا حملے دا پارے شاواڑا والام دا فلاڑ منڈے کا خوبل طرف نہ تیرا تاویگی ناغت نہ مستثنا دے اخو مجاہد دے اخو سر چل گئی یو آغا مسلمان دے جاگت جہاد نہ مخواڑی اور دعوائی چا امریکی سر دیر لوی قوت کے اللہ فرمائی فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم دغا خلق چیری فی دا مخی وارولو جہاد نام شاور وارولا امریکی تا دا شاورولو والا ہمیشہ سوکوی بغیرتی دا شاورولو والا سوکوی بزدل سڑے شاڑی غیرتی سڑی چالا شانا رہی اللہ فرمائی کا چاک فارو لشاور واڑا والا شاور والا والا کی جو کچھ کرنا چاہو کرو میرا تم سے کوئی کام نہیں اللہ فرمائی فقد باء بغضب من اللہ دغسلک پا غضب دا اللہ باندے اختشو یا اللہ سنگا پا غضب دا اللہ باندے لے گیا دی اللہ فرمائی ومأواہ جہنم دو دوئی ٹیکانا کم زیدہ دوی ٹیکانا کم دے رے وبئس المصیر
اللہ فرمائی سے ڈیر بد ٹھکانہ دا جہنم گورے خدے ندے چتداو نوائے چی جہنم بچر تخزیں وبئس المصیر دیر بدزے دے جہنم دا ورتللو دا پارا دیر بدزے نسوک کی جہاد میں شاڑی آگا دا اللہ پا غضب باندے لے گیا دے آگا ٹھکانہ جہنم دا رب العالمین دی منتاسو تناو ساتی منتاسو چی وقت راشی شابارو کہ مخبورارو جہاد بکو کہ نہ بکو گورا اسلام کی جہاد دیر لوئی فضیلت لری کچر روگ اشپا علماء کرام پر ایوان دے گی آئی میاس کے کلون بطیر شید جہاد فضیلت نبا عزیزان جہاد دیر لوئی فضیلت لری مسلمانانو لپکار دی چی قرآن کریم نظام خبر کی قرآن کریم ودا سے خزانہ دا چی دیکھی ہم دا جہاد متعلق احکام شتا ہم دا تبلیغ متعلق احکام شتا تبلیغ ہم دا مسلمانانو و بہترینا لار دا سشیدہ تبلیغ کے ہم دعوے لے کی گی چا اللہ نہ دکے دو مخلوق نہ دنکی دو یقین پیدا کئی اللہ ہر سکول ایشی بغیر دا مخلوق نام مخلوق بغیر دا اللہ دا ارادے نا دغا تبلیغ دے گورا دغا عقیدہ یا چھے دا عقیدہ دے پا دماغو کی نیت جہاد کچر استازن کی شرکیات و بدعات بھی استازن کی دائی چھے پیرا بابا راورا سیگا استازن کی دائی چھے زمان فلانی پیرا راورا سیگا مددو کا تو ایمان و آگے جہاد کی بتا سر اللہ مددو کی اگر استاد حلاکت و تباہی سبب دے کہ جنت سبب دے تباہی و حلاکت سبب دے نو عزیزان و تبلیغ سر ہم جوڑ ساتھی وقت جہاد آگلے دے جہاد تا ملاو تڑے کم سپنگیری چیری دانیتوں کے سے انشاءاللہ ضرورت پر آگے کہ ضرورت پر آگے من بخبل سرون قربانو نوجوانان کو مکمل بیعاتوں کے کہ انشاءاللہ دا اللہ پلار کے وجہات کہو کنا آیت کریمہ بیان کرے واللہ فرمائے ان اللہ اشترى من المؤمنین یقینا رب العالمین نے مومنوں سے ان کی جانیں خرید لی ہیں پروردگار عالم دو مومنانو نا داغوی جاننا آغستی دی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ رب العالمین دا مسلمانانو نا داغوی زانونا ہم آغستی رب العالمین مسلمانانو نا داغوی مالونا ہم آغستی فسوشی باندے آغستی دی اللہ فرمائی بأن لهم الجنہ دا دے کو بادلہ کہ اللہ تینا آغستی دی چیزی دے جنت والکرے چھے مسلمان استاد پارا جنت تے گورا لیکن استاد آزان ہم زما پلار کے قربان استاد مال ہم استاد ندیرہ زما پلار کی اللہ جل جلالہ تو دے کو بدلے کہ من تمخ کے نہ جانت را کرے اور گورا دے جہاد لارا جنت تا سات لارا سشیدہ تصوک جنت تا زر زان رسول غواری اگر دا پارا طولنا بہترین اور سات لارا کمرا اللہ فرمائی مادہ دے بدل مخ کے نہ در کرے دے ماتا صلح جنت لی کلے تم مرو یا نہ مرو تمہاری شہادت سے پہلے میں نے تمہیں جنت لکھ کر دی ہے ماستاد تلو نمخ کے مخ کی تالا ہوئی پہ انتظار کری اور دادا پارا میں جنت تیار کرے بس اسی باندھے جنت میں در کرے تاس نماز زانون و مالون آغستی نو زان و مال بد اللہ پلار کے لگو کنا باخر کے دے اجتماع متعلق ملگری ہوئی پل اسم میاس کے اجتماع روانہ دا نومبر کے اجتماع روانہ دا داغے دا پارا ہم وہ سنا فکر منشے کچھرے جہاد مخکرہ نو بیا خو جہاد سسے وے بیا خو آغا فرض عین دا بیا بری کو او کہ خدا امریکہ تباہ و برباد اکڑا انشاءاللہ